قیس احمد د لوبې نه بعد غیر مسؤلانه خبرې وکړې. خبره خو تر یو ځای صحیح ده، خو ولې وکړې باید دې ته هم فکر وکړو. زمونږ په دري ژبه کې یو متل دی چې به تنګ آمد به جنګ آمد. معنا یې دا ده چې سړی په تنګ شي نو په جنګ شي. زه شخصا یوازې قیس احمد نه ملامتوم، ځکه چې سل په سلو کې باوري یم چې زمونږ په ملي لوبډله کې دغه ستونزې شته. د کومو له امله چې قیس احمد مجبور شو چې داسې یو بیان ورکړي او ټولو افغانان او نړیوال ته وښیي چې واقعا زه نور په تنګ راغلی یم، زه نور نشم برداشت کولی. ملګرو که یاد مې وي په 500 ورځې نړیوال جام کې ګلبدین نایب هم ورته ستونزې درلودې چې د نړیوال جام نه وروسته یې په فیسبوک باندې ډېرې واجب او غریبه ویډیو پوسټ کړه. داسې نور ډېر مثالونه هم لرو، خو څوک یې جرأت لري او څوک یې نه لري. قیس احمد دا جرأت درلود او د خپل کیریئر په بیه دا خبرې وکړې. زما مشوره کرکټ بورډ ته دا ده چې که غواړئ د ګلبدین نایب او قیس احمد په څیر څوک سپین ونه غږیږي، نو په کرکټ بورډ کې د انډیوالي پاللو او د ډلو جوړولو پر ځای د لوبغاړو په پرفارمنس باندې کار وکړئ. د 40 میلیونو افغانانو سترګې تاسو ته دي. تاسو باور کوئ چې ستاسو د کړنو ډیری افغانان بیخي ناهیلي کړي دي. السلام علیکم.